د خان کلیک چینل درنو مینوالو سلامونه می قبول کړئ. تاسو سره نن د یو مشهور افغان ټیک ټاکر شیرین درانی ویډیو شریکوم چې نن سبا په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده او خلک وایي چې دغه جینۍ شیرین درانی ده، ځکه چې دغه یو غلط کلیپ او یو غلطه ویډیو را تاسو سره شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، ټیک ټاک چې د کله نه راغلی دی، یعنی کله نه چې دغه اپلیکیشن لانچ شوی دی، نو ډیرې جنکۍ چې پښتني دي او یا د پښتونخوا یا د افغانستان دي، نو هغوی هم راوتلي دي او داسې بې شرمي شروع کړې ده چې په ټیک ټاک باندې د خپل وجود نمایش کوي او په دغه طریقه باندې ځان مشهورول غواړي چې په دغه کې مختلفې ټیک ټاکرې شاملې دي چې اوس پکې یوه بله راغلې ده چې د هغې نوم شیرین درانی دی. شیرین درانی هم د خپلو حرکتونو په وجه باندې ډیره زیاته مشهوره شوله، ځکه چې د هغې حرکتونه داسې ګډوډ دي چې پښتانه ورته په کمنټونو کې هم ډیرې عجیبه او ګډې وډې خبرې لیکي او هغه په دغه باندې هیڅ پروا هم نه کوي. هغه زیاتره وخت د سیاست په باره کې د پاکستان او د افغانستان په باره کې هم خبرې کوي او زیات وخت پاکستان پسې خبرې هم کوي، خو خیر دغه یو جدا خبره ده. اوس چې کله د هغې د دغه ویډیو په باره کې مونږ خبره کوو، نو قدرمنو دوستانو، تاسو به هم لیدلي وي په سوشل میډیا باندې د هغې په باره کې مختلفې خبرې کیږي، مختلفې ویډیوګانې شیر کیږي او د هغې د بدنامۍ کوشش کیږي. اگر که هغه په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې جوړوي، خو تر اوسه پورې د هغې څه داسې ویډیو مخې ته نه وه راغلی او نه ده راغلی چې هغې دې پکې داسې څه بې شرمي یا غلط کار کړی وي. نو قدرمنو دوستانو، موږ بیا هم دې ته وایو چې د ټیک ټاک نه ځان لرې وساتي او د دې بې شرمۍ نه ځان په یو سایټ کې وساتي، ځکه چې په ټیک ټاک باندې موږ داسې ښه څیز ونه لیدو چې یو څوک دې ترېنه عبرت واخلي، یو څوک دې ترېنه زده کړه وکړي. دا و د شیرین دراني په باره کې حقیقت چې تر تاسو مو در ورسوو. د هغې هېڅ داسې ویډیو مخې ته نه ده راغلې. هر څوک چې ورپسې خبرې کوي، نو دغه به یو پروپیګنډه وي. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم.